د 432 کلن حیدر علي د خپل عمر 14 کاله په ویلچیر تیر کړل. حیدر علي 2 کلن و چې د ګوزن یا پول وایرس له وجې په دواړو خپو تل عمري معذوره شو. حیدر علي د معذورتیا له کبله د هیڅ کار روزګار جوګه نه دی او اوس د یو سرکاري سکول مخې ته د ماشومانو خوراک سیزونه خرڅوي. هغه وایي خپل عمر زیاتره برخه یې په زده کړو تیره کړې او هیڅ کار کسب نه لري. هغه روزانه په بنیاد 300 روپۍ ګټي او خپل کور خرڅ خوراک پې پوره کوي. یاره جي کاروبار خو زما یو دا مسله ده چې زه خو پر خپو معذور یم که نه ولاړې زه مزدوري کولی نه شم او بل داسې خاص کاروبار شته نه چې ما د وخته سره سبق ویلی دی کسب مې نه زده کړی مطلب ټیلري مې نه زده کړی بل کسب مې نه زده کړی نو د هغې نه علاوه ما ټول عمر په تعلیم کې صرف کړو ما خپل ټول عمر تعلیم کې تېر کړ چې تعلیم نه کله فارغه شوم نو بس د هغې نه پس زما څه کسب مسب نه نو د پرایمري سکول مخې ته ما را چپس ټاپیانې زه خرڅوم چې دا راناستې کار دی زما لپاره اسان دی. د پول وارث کار حیدر علي اسلامیت مضمون کې ماسټري ډیګري لري خو د معذورتیا له وجې په یوه محکمه کې هم وظیفه نه ده ترلاسه کړې. حیدر علي غواړي چې اعلی زده کړې وکړي خو د غربت او معذورتیا له وجې خپل خواهش نیمګړی پاتې شوی. زما په شان کس مطلب زما په 15مه پورې سکول په خپل راکو ویلې د دې نه علاوه د کالج پورې زه په خپل تللی ما ټول تعلیم ما په خپل سیکل کې کړی دی خو ما دا همت نه بایللی زه اوس هم دا خواهش لرم چې زه په مخ کې لاړ شم زه ام پیل وکړم پی ایچ ډي وکړم خو مطلب زما دا دی چې زما غریبي ده زه په مخ کې تللی نه شم چې سرکاري جاب راته میلو شي نو د دې نه علاوه به هم زه مخکې نور تعلیم وکړم پرایویټ په وکړم وبکړم سبق مې هم ډېر ارمان دی. حیدر علي په شان داسې سلګونه خلک د پول وایرس له وجې معذوره شوي او د ژوند بنیادي اسانتیاو نه محرومه پاتې شوي دي. شهناز بیبي په دغه سیمه کې د معذورانو حقونو لپاره کار کوي. هغه وایي د پول مهم په وخت یو شمېر خلک د لږې ناپوهۍ له وجې خپل ماشومان ته پول کترې نه اچوي کوم چې په راتلونکي کې د تعلیم صحت او نور اسانتیاو نه محرومه پاتې شي. هغوی کوشش کوي چې عام ولس په دې خبره قانع کړي چې پول کترې د ماشومانو صحت لپاره مهمې دي. ما زه ورله اول د دغه سبق ورکړم چې تاسو دته وګورئ چې د خورو کې ناست دي دا د پولیو په وجه نو زه هغه ټولو ته ویم چې خپلو بچو له پولیو ورکړې چې هغوی صحتمند شي او هغوی په کار شي نو دغه زه ویم چې پولیو نه بلکل ځان مه ډډه کوې دا خپلو بچو له ضرور ورکړې دا ډېرې ښې قطرې دي. هر سړی پکې وایي چې یاره سبا د بچو مسلې نور سي نو دا دروغ خبره ده دا خبره بلکل دروغ ده په کار دي چې ټولو خپلو بچو له قطرې ورکړي. پاکستان په کچ هر پولیو کمپاین کې د 5 کالو څخه کم عمر 40 میلیونه ماشومان د پولیو وایرس په ضد واکسین کولی شي. خیبر پښتونخوا کې دغه شمیره 6.2 میلیونه ده. د پولیو وایرس ښکار حیدر علي په هر مور پلار غږ کوي چې خپل ماشومان د پولیو په ضد واکسین کړي چې په ژوند کې د هغه په شان کړاوونو نه بچ پاتې شي. د پولیو نه انکار مه کوئ که فرض که یو ماشوم زما په شان ډیسیبل شي خدای مکه نو د هغه هم بیا سبا دغه مستقبلي دغه خال به وي او دغه شان بس کله کاروبار او کله سو کله بیسني چې غټ شي هغه ته ډېر مشکلات دي. پولیو قطرې ورکول پکار دي بلکل زه خپلو بچو له هم ورکوم دې کې هېڅ شک نشته. پولیو ښه شی دی ما ته په خپله پولیو لګېدلی زه په پولیو باندې ډیسیبل شوی یم. د پولیو د مخنیوي ادارې شمیرو تر مخه پاکستان کې سږ کال د پولیو وایرس یوه مثبت پیښه ریپورټ شوې ده ولې تیر کال دغه شمیره 480 وه. شاهین افریدي وایس اف امریکا ډیوا.